إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دی کې څه شک نشتی چې هر مسلمان ته د دې خبرې پته ده چې د مانځه څومره اهمیت دی په شریعت کې. او زمونږ موضوع هغه فضایل بیانول نه دي د مانځه. تفصیلا موږ بیان کړي دي د بلوغ المرام په شرح کې د حدیثو چې کوم درسونه موږ کړل ته موږ تفصیلا بیان کړي. دومره اوچت عبادت چې الله سبحانه وتعالی ټول امتونو ته د عبادت خوله او پیغمبرانو ته هم د دې امر کړی، لکه عیسی علیه السلام د مور په غېږ کې دا خبره کړې وه او الله ماته د مانځه او د زکات حکم کړی. دا فضیلت دی د مانځه چې الله سبحانه وتعالی پیغمبرانو ته هم د دې امر کړی او هر امت باندې دا مونځ لازم کړی. به دې فضیلت ته وګوره چې الله سبحانه وتعالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا بلا واسطه ورکړی، یعنی د اسراء او د معراج په موقع باندې الله سبحانه وتعالی په خپل چې د رسول صلی الله علیه وسلم ته ویلي چې ستا په امت باندې 50 منځونه لازم دي او به د 50 نه 15 شو. او دې فضیلت ته وګوره چې دې 15 اجر د 50 دی. او به دې خبرې ته وګوره چې رسول صلی الله علیه وسلم وی بین الرجل وبین الكفر والشرك ترک الصلاة. یو سړی او د کفر او د شرک په منځ کې دیوال چې دغه مونځ دی، چا چې مونځ پرې خو دیم کافر شو. او یو حدیث کې راځي العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. زمونږ او د کافرانو منځ کې هغه فرق هم دغه دی، مونځ کول چې چا مونځ پرې خو هغه هم کافر شو. دا چې ما اشاره وکړه د خبرې ته چې د مونځ څومره اهمیت لري او دا شرف کافی دی چې د اسلام دویم رکن دی. او دا شرف کافی دی چې په اعمالو کې د الله په حقوق کې د قیامت پر ورځ چې اولنی حساب کتاب کیږي نه به د مانځه مبارک کیږي. او چې پای کې انسان کامیاب شو مخکې و کامیابی، چې پای کې تاوانی شو مخکې به تاوانی. خو دا مونځ چې دومره اهمیت لري نو دا بیا په داسې طریقه کول پکار دي چې قبول شي زمونږ نه. داسې نه چې مونږ په دې ګمان کې پراته یو چې به مونځونه م کړي دي الحمدلله په ګیره لاس راکاږو، دا بل نه خوښی ووایي او دې ته نه ګوري چې دا مونځ د الله په دربار کې قبلیږي او که نه قبلیږي. دا ټونګې وهل، دا مونځ چې به کې خشوع اطمینان سکون نشتی د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه نه دی. یو وی دا زمونږ طریقه ده او بل وی زمونږ طریقه ده. دې ته به څوک سوچ هم نه کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه سره. حالانکه رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کوي صلوا کما رأیتمونی اصلی. داسې مونځ به کوي لکه څنګه چې تاسو په منځ لیدلی. صحابه کرامو ته دا خبره کړې، به صحابه کرامو دغه مونځ موږ ته رانقل کړی. او به دې ته وګوره چې دا مونځ ورته رب العالمین ښوولی دی، نو جبریل علیه السلام یې پسې رالیږلی و. هغه په یو څو منځونو کې رسول صلی الله علیه وسلم ته امامتي وکړه، هغه منځونه ورته وښو او وختونه ورته وښو. بیا هم په هغه طریقه باندې رسول صلی الله علیه وسلم منځ کړی. بیا صحابه کرامو نو اوس چې څوک دغه د رسول صلی الله علیه وسلم دا طریقه مضبوطه راونیسي او په دغه طریقه منځ کوي، نو دی په هغه طریقه لګیا دی کومه چې جبریل ښوولې وه او جبریل علیه السلام ته چا ښوولې وه؟ الله سبحانه وتعالی ښوولې وه. دې ته محمدی منځ وی. محمدی یعنی د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه. دې ته وبګې نه ګوري چې د علاقې خلک څنګه منځ کوي، او دې ته مه ګوره چې پلانې کتاب ولا سوی او پلانې ولا سوی او پلانې مذهب ولا سوی. ګوره دې ته چې ستا پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوی او څه کوي. نو زما د دې بیانونو موضوع بیانونه به دې ځکه چې دا سلسله واري ده، په یو بیان کې په یو درس کې نشي ختمېدی. هغه موضوع ده
په اودس کې او په مانځ کې د خلکو غلطیانی او د ډیره هم موضوع ده. زه د دعوی سره دا خبره کوم چې دلته ډیر کسان ناس چې جریب مونږ کې اوسم غلطیانی شتي سپینګری ناشتي ورخه خو د یو نیم سړی بس دا نه مانی چې به ما کې غلطی شتي. زه زمونږ نیت دی الله وبخي هغه ماته مونږ خو دا غلطه و زمونږ نیکه په غلطه و استاد چې مونږ ته کوم مونږ خو له هغه په غلطه دې تیار نه لري چې دا وایي جاو په ما کې غلطی کې دي چې غلطی په هر چا کې کې دي. ابو ذر غفاری رضی الله عنه څومره اوچت صحابي دی. رسول صلی الله علیه وسلم وی پس مکه له پاس او د اسمان لاندې دي چې رښتینه سره نشتی لکه څنګه ابو ذر غفاری دی. او هغه پر دې صحابي سره وران شو. نو رسول صلی الله علیه وسلم انک امرؤ فیک جاهلیه ابو ذر وی ته دې سړی جاهلیت ته بغشتي ناګه د ګیره ونه یا رسول الله د ګیره سپینه شوی د دینه بعدم جاهلیت شتي یو شتي لبکی د باغه کې جاهلیت شوی اقرار وکړو چې ما کې غلطی شتي خو ما ته دې منلو ته تیار نه چې من کې غلطی شتي. نو به د مسلمانانو په کور کې پیدا شوم بیا پختن اصلاح وکاو او د علماو کاروم داري هغه علماو ته د الله هدایت کی او هغه مقررین دي چې همیشه د پستی خبرې کوي او خلکو ته چرته دغوی غلطی نه خینو دغوی هغه کمه او د خینو د کوتای خي خو به دې سره کار چې بیان کې به څومره خلک کینی او چانده به څومره خلک راکې او کور به څنګه چلو مو د بچو خېټه به څنګه ساتم هغه دغه پستی مسلې خامخ نه چې خلک غلط کار کوي او ته نشي ویلې ځکه چې یری والله سبحانه تعالی دغه صفاتونه موږ ساتي. د دې مخکې چې زړه غلطیانه تاسو ته بیان کوم یو سوال پزړه کې راځي هغه دا چې څه وجه ده چې د خلکو نه په اودس کې او په مانځ کې خطاګانی او غلطیانی واقع کیږي د دې څه وجه ده هم څه وجه کېږي اسخونه کی غلطی یو څو اسباب مالک لري چې کوم مخې ترالو بتا دی کی یو سبب ضعف العلم والاطلاع على ابواب الصلاه في الكتب الفقهيه والحديثيه دا علم کمزورتیا او د مطالعه کمه غټه وجه علم کمزورتنو علم دغه دینه چې ته علم وکي خموز به زدګی کنه ته علم وکي او دس به زدګی چې علم د سر نه زدي چې کسان پیژنه چې ځان ته ګوره سوي او ځان ګوره په دغه نور کې په شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله باندې او امام ابن قیم باندې په منځ دې وړي مسلې ته پوښتنه کوي بیا په خنداش دغه بس ذهن نه وتی زمونږ په خبره اوسه غټي یو د منځه مسله ته نه دی یو د عبادت چې هغه په ورځ کې 15 پیری کی یو د عبادت چې نفلی خو ته پوس مکو چې سو پوری کی دا غي ته پته نشته نور به ته سپته چې صحیح شو زکات خو په کال کې یو پیر راځي روزه په کال کې یو پیر راځي jihad چې ته په موقع باندې راځي زه مونږ دا به ومنو چې دغه ندی راغلی ځکه تاسو ته کې دماغ کمزوري خو چې یو عبادت ته په ورځ کې شل 15 شپېرې کې او ته دغه پته نشتی نو تر دې حقداري چې موږ د خواته درشو ماته مو ګستا به کور کې ته د دې عبادت پته نشتی چې دا د صحیح طریقه د مون صحیح طریقه او د مو چې زب صحیح یم یا د ټکړې خطرناک دی چې صحیح یم ما ته څه څه مخ کې وي چې ګور خبر داوی سره ته دلته ډېر خلک ناشته غلطیانه بکشته کوم چې بیانول والایم او پته وته نشي چې زبدي غلطي کې واقع او ته پوښ نه کوي د علماو او علم نه کوي د کوم ځای نه بده ته پته ولګي ته ترشه مونږ منګه روزانه کوو دا باز ویډیوګان نن سبب د فیسبوک چلی سپینګری ودرې وي سوره فاتحه وای ورځي ولا تاسو بریدلې ویډیوګان التحیات وای نه ورځي ولا سوره اخلاص وای نه ورځي ولا بغيونه تبوس کو است عمر څومره دغه دوا ویا کاله وې سوره فاتحه وای یره دې خاص مونږ نه دی یاد کړی نو د سوره فاتحه په ځای باندې التحیات وي او دوا ویا کاله د عمر دی 15 کال په عمر کې د بالغ شوی دی ځا
موږ ودی سو چې 50 کاله د مونږ کړي 50 کاله د مونږ کړي د سورۃ فاتحه نه د یاد نه د مونږ څنګه شي اجو ته راشه مونږ د کده علماء سره کین موږ چې جماعت راځي د غوسره مونږ نه زده کو او موږ په گشتونو کې په گش کې بغیر زموږ بولنه ورسي ته څه خلکو ته د خپل مونږ نه معلوم زه نور ته د مونږ تبلیغ کوم تا ول خپل مونږ صحیح کې به تبلیغ کوه منځره مسله ډیره ضروری ده اولنی وجه غټه وجه د علم کمیره د کتابونو مطالعه نشته اخبار من ګورو فیسبوک ګورو یوټیوب ګورو خو په ګنټو وته نشي په ګنټو وته ورور چې ته ځان له کتاب پیدا کړ د پښتو یا د اردو یا که په عربي پويږي د عربي چې بایګي د منظم مسایلی بایګي د دس مسایلی روزانه یو مسله ګوره به د خپل مرګرو ته خپل وړو ته غوته بینو نه چې موږ سره نه وخت راشو ستړي راشو بیا فیسبوک ته پراته دولس وی پوره ټیم نه بیا فیسبوک کې د سندري دی او دم توپ دی او کرکټ دی او میچونه دی دغه شي دویمه وجه چې د چا اقتدا من کو او هغه ته مشران وایو په هغه کې غلطی ده دا ناشنا وجه ده ګوره یعنی چاته چې موږ مشران وایو غالبا د غوی منظوم غلطي لکه اوس موږ خپل مولا راټینګ کړی چې نه د زمکه په دې مخ باندې زموږ د جمعه ته مولا رسم تکړه مولا او حقیقت دغه عوامو ته نشي معلومه دي عالم په عالم پويږي چې دا بسمره وبو کړي عوام خودي د ګوري چې پټکې غټته سپینی جامې چولی او په خطبه کې دوه ټکی دار به وي یاره وي سم مولا دی د علاقه ټوله ټاپ کړي دی دا دومره غټ مولا څه دلیل یې غټ مولا پټکې غټته کله وي د هندستان نه پاره غره اکل وي د افغانستان نه پاره غره کله د پاکستان د پلانې مدرسې نه په کراچۍ نه پاره په دې کارونه نه کی علم جدا شي علم تعلق د پټکو مټکو دې سره نه د غټ غټو مدرسو نه خلک پاره غدي د اسلام ارکان وته صحیح نه دي معلوم او د وړي مدرسې او جامعې نه پاره غي وغه د علم یو خزانه نه چې په دغه مولوی صاحب کې کمی او دغه په منځ کې غلطي نه زموږ ستاسو غلطي به برابر شي چرته نه بس مونږ لند دلیل نیولای چې مولوی صاحب هم کوي درېمه وجه ناشنا وجه مونږ ته چې کوم کتابونه خو کې خصوصا په سکولونو کې او په بعض مدرسو کې هم پاره کې هم د غلطیاں نه دي منځه طریقه ته خي او د طریقه ته خي هغه به د غلطي وخی بس په دې خوشاله دي زموږ زوی سکول ته ځي او د اسلامیاتو کتاب پکې پڑھاوي نه لار شو ګوره اولنی کلاس کتاب دې کړ دویم کلاس کتاب دې اسلامیاتو کتاب راواله پای کې د سوال لیکل دي الله کہاں ہے جواب دے الله ہر جگہ موجود ہے الله خو بارش لپاسه دي چې بیا په دې منځ کې او په داس په مسلو کې غلطیاں نه بګی راځي سوجي شوي درې سلورم وجه تقلید کول د مولیانو او د مشرانو چې ته د است د موز خطا دی نه دی بل جواب تعالی نظر کې زمانه پلا رقم خطا ته است په دې موز کې غلطی ده ګوره ها د شل بنځش کال چې موږ مونږ کوله کده ختم شو لکه ته دې سړی ته شکریا ادا کوه است شکریا مننه ته ما د غلطی څه غلطی دغه به اسلام کو څه چې شوی د الله دې رته بخانه وکي پنځمه وجه د علماء او د طلاب علم نقصان چې هغه د قسمه مسلې عوام ته نه خي هغه د درې مسلې راټینګي کړي او بس پای کې کتاب راکیو هغه مسلې مچړه چې عوام په خپکی هغه نه ځان لري ساته دغه چې پلانې سیبم جمعات کې ناشته کړه پلانې سیب د خان سیب د ملک سیب د او کې د ته وی چې د جمعات نو ځنه بیا څه به وایي کړه زبسکم د دې بچو سره او زبسکم د دې خېټې سره ټول عمر له خوار ګرځي نو علماء له پکار ده دعات له پکار ده چې دا قسمه مسلې معاشري ته بیان کی چې وای تاسو په ودسونو کې دا غلطی ده تاسو په منځونو کې دا غلطی ده ځان لري الحمدلله زمون عوام پښتانه د بدین باندې مين خلک دي الحمدلله او دوی چې په دې غلطه باندې مضبوط ولاړ دي دا ته مغه مولوی سی بولی دا سید زکه به مضبوط ولاړ دي
خو چې کله پوه شي چې زما دا خبره غلطه ده او زړه ته خبره پریږي نو بیا په حق باندې خو مضبوط ولاړ الحمدلله. الله سبحانه وتعالی زموږ د قوم له نور ترقی ورکړي په دنیا کې او په آخرت کې. او پښتانه د اسلام باندې مین خلک دي، ځان قرباني په اسلام باندې دوی تاریخ رواله او هغه د دین ډک ته چې دوی همیشه د اسلام لپاره د مسلمانانو لپاره قرباني نه ورکړي. بس مسله به کې دغه دلګه چې کله د خپل مولا خبره ووري نو به بسم ایمان راوړي دغه نه خو دې خو کیږي نه کته د زر دلیلونه وخه چې دې مسله کې دا غلطی شتي وینه هغه نه پوي ته پوي دې ته نه ګوري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سوی پکاره چې رجوع هغه ته وشي. علماء او دعات له پکاره چې دا قسمه مسلې بیان کې دغه نه بدرزو غلطیانو بیانولو ته. حدیث کې درځي چې د منځ چابي چې دغه او دسته طهارت ته د منځ چابي ده نو چې چابي د سرین ور به کولو کې منځ ته ورننوځي چې سو پوری چابي تاسو سره نه نه ته مخې ته نشیتله او بغیر د دس نموز نکی دا ځان له مسلې دي موږ دغه نه چیړو نه د دس طریقه ګورې ز بیانوم زه صرف غلطیانو ته اشاره کوم چې دا کار غلط او که څوک تفصیلی طریقه د منځ او د اودس از د کول غواړي د الله په توفیق سره ما په ډیرو درسونو کې زې په زې بیان کړی دي او د بلوغ المرام چې ما کوم شرح کړی ده پای کې ما تفصیلا هر مسله بیان کړی. اولنی غلطی چې بای کې ډیر خلک واقع کیږي اندامونه انزل د دریو نه زیات پیری لکه لاسینځي سلور پیری وینځو پینځه پیری وینځو. حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر او دسو کو توضأ ثلاثا درې پیری اندامونه وینځل او دا فائدې ده ساتي چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه د څه ثابت ده چې هغه درې پیری ټول اندامونه انځلي او د رسول صلی الله علیه وسلم ثابت ده چې دریونه کم انځلي او د رسول صلی الله علیه وسلم ثابت ده چې یو پیری انځلي. دا ټول دې لپاره چې امت ته د خوښي چې دا کار جایز دی. رسول صلی الله علیه وسلم درې پیری اندامونه وینځل او دا غوره طریقه ده درې پیری اندامونه وینځل اگر کدی نه کم جایز دی. به وی هذا الوضوء دا د دس طریقه ده. فمن زاد على هذا نسوک چې د دین ووړېدو او په دې باندې لپاره زیاته وکړو فقد اساء وظلم نو د ظلم وکړو او زیاته وکړو. دریو نه زیات پیری با یو اندام نه انځي الا دا چې مثال کې په اندام باندې د سلګي دلی چې پاکي نه دغه پر وبډیر استعمال وکړي جدا مسله ده. خو عام طور سره د باز کسان لګي شړپای جوړه کړي د وبراولي نه دا غلطه طریقه ده. امام ابن المبارک رحم الله دا خبره کړې وی لا امن على من زاد على الثلاث ان ياثم زه خو یریګم په دغه سړي باندې چې درې پرونه زیات اندامونه دي چې د ګناګار دي. امام حسن بصری رحم الله ان شیطانا يضحك بالناس في الوضوء یو شیطان دا ودس خاص شیطان دی او دته ویل کیږي ولهان د دې شیطان نوم څه دی ولهان. دا ولهان د کار د قره په خلکو باندې او دس کې وسوسه را وسته طریقه به غلطه ول نو دا شیطان په خلکو پورې مزاق کوي او خندا کوي چې کله د سړی د رسول سم د طریقې نه واړي او غدي شي چې وندم سلور پیرو پینځه پیرو لګي. نو د دې سره به دا مثلا د پاودس کې یو غلطی ده په وبو کې اسراف کول او رسول صلی الله علیه وسلم یو سړي ته نصیحت کړو وی په وبو کې به اسراف نه کوي ولو كنت على نهر جار اگر کته د یو ولی او د یو نهر په غاړه ناشي بیا هم په وبو کې اسراف نه کوي. دی بازو کسان د وبو سمي تیزی کولو کړی او سی پالتو به یې ګرو نو وبو کولاو کړلګي چې څومره ضرورت دی استعمال کا او ما دا بیان کړی د مخکې درسونو کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په څومره وبو باندې چاردام کو او په څومره وبو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم غسل کو دا موږ بیان کړی. نیو غلطی دا شو پوه شو بګنه اندامونه انزل د دریو نه زیات پیری. دویمه غلطی غدا ده په سټ باندې مسح کول په دې کې ډېر خلک واقع دي په سټ باندې مسح لنډه د دې سومه چې مور لا دې بچی نه راوړي چې بس حدیث کې ثابت کی چې رسول سم په سټ باندې مسح کړي. یو ضعیف حدیث کې دا راځي
چې رسول صلی الله علیه وسلم چاردام کو ثم مسح رأسه حتى بلغ القذال، په سر باندې مسح وکړه تر دې چې دې 60 ته ورسید شاته. دا حدیث امام ابو داود رحم الله راوړی او محدثینو د دې سند چې دغه کمزوري کړو او ګیو شیخ البانی رحم الله د دې حدیث سند مخالفین هم دا مني، کوم چې په عمل کې کوم مليانی چې عمل کوي هغه هم دا مني چې د دې سند سره کمزوري. ځکه شیخ الاسلام تیمیه رحم الله وی ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على عنقه في الوضوء. وی د رسول صلی الله علیه وسلم سره ثابت نه دي چې هغه په چاردام کې په سټ باندې مسح کړي، بل ولا روي عنه ذلك في حديث صحيح، او نه په صحیح حدیث کې دراغلي. او وی څومره صحابه کرامو چې د رسول صلی الله علیه وسلم د سره نقل کړي د په صحیح حدیثونو کې په یو کې دانه دی ویلي چې بیا رسول صلی الله علیه وسلم په سټ باندې مسح کړي ده. ځکه جمهور العلماء، جمهور یعنی مطلب غالبا علما هغه دا وایي چې په سټ باندې مسح کول دا بدعت ده. خو په یو حدیث کې درځي مسح الرقبه، سټ باندې مسح کول د قیامت په ورځ به دا سړی د زنجیرونو نه بچ کی، یعنی جهنم زنجیرونو به د سره الله سبحانه تعالی نه اچي. دا خو بالکل منګړت روایت ده، یو خو سند کمزوري، دا سره منګړت روایت ده، هیڅ اصل نشته. دا د رسول الله خبره نه ده. امام ابن القیم رحم الله هم د قوي وی د رسول الله په یو حدیث کې دا نه ثابت چې هغه چرته په سټ باندې مسح کړي. شیخ ابن باز رحم الله وی نه دا کار مستحب دی او نه کول پکار دی په سټ باندې مسح کول. وانما المسح يكون للراس والاذنين فقط كما دل على ذلك الكتاب والسنه. وی مسح چې دا سر د پاره دا او د غوګونو د پاره دا لکه څنګه چې په قران او په حدیث کې راغلي ده. په دې مسله ورسېدي په دې باندې ډېر خلک عمل کوي او دا نه ثابت. دا شاته جری چې دا لاسونه یې زرا کوي د سر د مسح د نشتی. درې مغلطي چې پایږي بس خلک واقع کیږي د هر اندام د پاره خاص ذکر جوړ کړي او د رسول صلی الله علیه وسلم نه ذکر دا ودس په اوله کې ثابت دی بسم الله، او دا ودس په اخره اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. دا د رسول صلی الله علیه وسلم ثابت. ندی بعضو حضراتو په کتابونو کې دا خبرې لیکلي دي او د عوامو ته خوري چې د هر اندام د پاره خپل ذکر دی چې مخینځي په عربي کې دغه ذکر دی، خو مطلب دا په ترجمه دا چې مخینځي یا الله مخ مسپین کړه قیامت پورز، چې لا سینځي یا الله په خیل اسماني کتاب را کړه قیامت پورز، چې خپینځي یا الله قیامت پورز مخفي مضبوطی کا. دا ټول به سند کارونه به دلیل کارونه په دې کې هم نه ثابت. نو صحیح خبره ده چې د منځ د هر اندام د پاره ذکر د نشتی. ذکر په اوله کې د بسم الله او په اخره کې د جګه اوس لکسات مخ کې منګوي. سلورم غلطي چې به کې بعض خلک واقع کی مسح په سر باندې د درې پیری کول، حالانکه د نورو اندامونو د پاره خدا ثابت دي چې هغه انزل درې پیری غوړي، خو مسح به سو پیری کې یو پیر. خو چې سړی یو پیر مسح وکړه او بیا به دویم پیر وکړه او بیا به دریم پیر وکړه، د دین انزل خنو. دا مسح خو یو اسانتیا ده الله سبحانه تعالی موږ لپاره کړی ده کنه، چې تاسو په دې وختو باندې لاس راکاږئ لون بس کاروش ځکه دا وختلم دولو ګران کار دی. خو چې سړی پورن خطه یو درې پیریو کې دا واقع انزل دی جوړ شو او وخته قشن ټول لامد شو. نو دا خبره یاد ساتئ چې دا تثلیث مطلب درې پیری او اندام انزل دا پر نور اندامونو کې مستحب دي، او مسحب سو پیری کې یو پیر بکې د غلطی دی چې یو پیر نه زیات سوک کوي. پنځمه غلطی تخلیل د ګوتو د دې ډېر خلک غافل دي، او هغه د ګوتو د منځونه او د ګوتونه د انزل کاغه د لاسونه او کاغه د خپوري او په دغه شان بل سر مخ کې د شي بس د شي به وینسي. نو د اخلال کول د مې روي د ګوتو په دې منځو د لاس ګوتې دي او کاغه د خپو ګوتې د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي او پورا او دس کولو دغه طریقه ده. او رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته نصیحت کړي او اسبغ الوضوء او دس ګره په طریقه کوا وخلل بین الاصابع او د ګوتو ومنځ کې د خلال یا تخلیل د پکې کوا. او دې خلک دینه غافلې
شپږمه غلطي لاسونه چې کله د بس خلک کینځي نو د دې دا مطلب دی چې لاسونه انزل د دې مړون نه شروع کوي او درې بره سنگل دا وسره وینځي دا کته لاس پریدي چې هغه دا ورغوي د ګوتې د پریدي نو دا غلطي ده اگر کدا لاسونه ته مخ کې انزلي خو په دې ځکه لاس انزل هغه به د ګوتو د سرونو نه شروع کیږي تر سنگله پورې دا به پورې انزل کی او دې خبرې ته ګوره د ډیرو خلکو پام نشتی چې لاس انزل دې ځنه د لاس دې وبوته ونیسي دې ونیسي به دې سره بل مسله تعلق ساتي بیا به سیدا چلیو کی دا بدلی کنه دي د دې څه مطلب شو لاس خو ته په وبو وینځل په وبو ته نیول او داسې دی ومغوي دي زو اوس به دا شي سره داسې شو دې ثبوت نشته دا طریقه صحیح حدیثونو کې نه دراغلي چې لاس وینځو بیا به مسح کاوه بیا د مسح څه مطلب شو لاس خو ته وینځل کنه نه بیا به مسح ته ضرورت نشو یو بل اهم خبره زما ذهن ته رااله اگر که بس غلطی نه مالي کلی نه خو زما ذهن ته ومنځ کې راځي دا مخ چې کله مونږ یینځو نو د مخ اندازه ده په پلنوالي د یو غوږ نه د بل غوږه پورې او په وګدوالي د کم زینه چې ویخته راخیږي د زنه پورې یو سړی په سر باندې ویخته نشته نو د اندازې لګي چې دې زینه ویخته راخیږي به د قزینه به نه چې سړی پکې دی به د برینه شروع کوي خو دې ځکه اهمه مسله چې کله موږ د مخ انځو نو د دې ګیرې را ویخته چې دی یا وته بس د کوم چې ګیرې نشي هغه ته خطونه یاد کو دا خطونه چې کوم دي د دې او د غوږ په منځ کې خالی ځای دی د پاتې کی نه دې د وبدي سره ول او دې سیموري بس دې او دې ته بګینه ګوري چې شاته دې کې ځای پاتې شو دا د مخ کې دنه داخل له نو دې طرف ته خیال کوي او دا نادره مسله ده او نی مسله ده سوغلته نشو داس شپک شوي وشوي او دا بس بګی مونږ دنه یو حساب کړو دا سره وک اته مغلطي بس کسان چې کله چاردام ختم کیو به د ذکر و اشهد ان لا اله الا اخره دا غي سره ګوتو چته عثمان ته ګوري دا په صحیح حدیثونو کې نه دی راغلي په صحیح حدیث کې دا نشته چې ګوته به چته او اسمان ته به ګوري ها بعض حدیثونو کې دا راغلي دي چې الله یا د اسمان ته ګوره خو دا عام حدیثونه دي یعنی دا او داس په ذکر پورې دا خاص کول دا نشته نه هم غلطي او غټه غلطي وسوسه راتله په دې او داس کې یو سره بوجي دا زمون په لاس کې نه نو ته سره مونږ ته نسبت کې دا ستا په لاس کې ده شیطان ماته ولې وسوسه نه راځي ته راځي پلاني ته ولې وسوسه نه راځي ته راځي خو په تا کې زیری دلې تا کې چلې هغه چل لري چې ته شیطان خبره مانی او منګ الحمدلله نه منو ځکه امام احمد بن حنبل رحم الله په منځ ولاړو نو په دې منځ کې د ګوتی دي سکړي به د شاګردانو امام سیته منځ کې وی شیطان راته یو دست نه دی کړی یو مې چې دوه غوان دي نه راوستي خبره درنه منو زوره کې په دې خبرو مونږ نشي خطا کولای خو دا باز مخبي چې ګورم مخ انځل او کنه انځل بیا شروع کی لاس وینځ خپل چې ګورم ما غلاس انځل او کنه انځل بیا شروع او ناس په اوسل خانه کې بدن نه دی ناس بار بلین لګیدلې بیا چې روزي چاردم زی تاغي ته ولاړی دا شړپا به جوړ کړي جامع بدی سلم دی کی ته به جدلم بلی به چې د جمعه دروازې ته ورسي صبر بیا منډي لکه سې چل و چې ګوره د سر د مو سما کړي وکنه وکړي دا ګوره غټ عذاب دی ګوره ښا ډیر غټ عذاب دی الله دې موږ ساتي تاسو لري اخر کې لیونه کی د په او دس کې خشوع نشته د په منځ کې خشوع نشته د په یو عبادت کې اطمینان نشته
او ما ته سرکسات مخ کوي چې او دسته پر یو شیطان دی چې هغه سنوم دی ولهان دا کارونه په دغه ولهان کوي او دی ولهان ته وی چې بجسته چې کوم وینه هغه سړي صحیح ده دي سی وای نه. نو ګوره د شک دا مسله ته اوس مختصر بیانو. یو سړی دی چې هغه ته شکونه نه راځي چرته وته شک نه راځي خو یو ورځ او دس کو او شک راغی په دې منځ کې چې ما د مخ انځلې ده کنه ده و دې له اعتبار شتي دې له اعتبار شتي ځکه چې دا مرض نه دی. یو سړی دی داغه د مرض دی شکونه وسوسه د تکزر پیری راشي په ودس کې او په منځ کې چې تا دا کار د سکړه هغه ته دی نه ګوري او دس چې دی او کو جمعه ترالی او بیا ته وسوسه راتله ک بیماری او کنه وسوسه بیماری او کنه خو هغه وسوسه له اعتبار نشته چې عبادت دی کو دغه نه بعد وسوسه راتله دی له اعتبار نشته د سره فائدې ده ساتي او د عبادت په منځ کې ک وسوسه دی مرض نه نبیا کې دې شي دا خبره صحیح او چې وسوسه دی بیماری نبیا که زر پیری د ترازی خو پرې دا وای زما ټول ورونو خويندو ته نصيحت کوم ته چې وسوسه راځي چې دا خپل طریقه ده بس چې سر وته سوچ مکوا مخ مینځلې کنه بس انځلې دي په سر به مسه کړي کنه کړي دي دا خپل مینځلې کنه انځلې دي راځه د دې د لاسه مستغه وسوسې شي ابا ختم شي. ما ته خپل یو کسوي ما به راغلو ته پوښي کو ما ته وی کله کله زره دیر شو پیرونه زیات چار دام کو د دیر شو پیرونه زیات او چې دیر شو پیرو کوم چې روزم بیا راته وسوسه راشي د دې سړي څه ژوند شو دغه شان د منځره مثلا دا یو څو غلطیانی چې تعلق ساتي د سره د او د سره او ځان ته ساتي دا همي نقطې دی ګوره او فائدہ منی یادی ساتي به خپل مرګرو ته په خپل کور کې وړو ته هغه ټول ته بیان کی دغه نه بعد راځو منځله دغه چې د دس نه سره پارغه شي چرته جی منځله شي د ټول نه غټه غلطي د ټول نه غټه ګناه په منځ کې هغه ده چې یو سړی موږ په خپل وخت باندې نه کوي د جمع سره او د خزر لپاره غوړه موږ په کوم ځای کې په کور کې په جمعات کې ولمون جایز دي او د سړی غوړه موږ کوم ځای کې کور کې د سړی لپاره فرضي موږ د په جمعات کې او نفلي موږ غوړه د سړی لپاره په کور کې نو ډیر خلک د منځونه مخکې ورسته کوي د پلار دیني ته جوړ کړي او چرته ډیوټي مخکې ورسته نه کړه دا ډېر د افسوس خبره چې ډیوټي ګوره مخکې ورسته کولای نشي خو مونږ مخکې ورسته کوي څه خیر دی بیا به وکړو دا مونږونه ګوره الله نه قبلې ما بار دا خبره کړې ده چې دا مونږونه الله نه قبلې کوم مونږونه چې قصدن عمدن لیټ کولای کی چې نوح علی السلام امر عمر دی کنه او دا مونږ راګرځي او راګرځي الله نه قبلې ځکه ته ټوغه کړې په دین پورې او موږ اکثر دا خبره کوو چې یو سړی د سحر مونږ د شپې په 12 بجې کې کی نکی ټول وای نکی مولیان مو عوام مو نو دغه سړی چې راولګي د مونږ په 8 بجې کې سحر نو به څنګه کی اوله کې هم د وخت نه مخکې کو کنه قصدن و دې چې د وخت نه ورسته کین خو یو شی دی کنه هر طرف ته ټوغه کوي د الله په دین پورې مخکې دا ټوغه کول چې د وخت نه را مخکې کو وز دا ټوغه کوي چې د وخت نه ورسته کوي یو هغه سړی دی چې موبایل ځان ته په ټیم کړی دی او پوه نشو په خوب کې ود پاتې شو دا معذور دی چې را پاسې د دغه ټیم کې دی مونږ خو چې یو سړی د عادتي او د موبایل لګېدلې په دغه یې اوس تاسو دا ډیره اهمه خبره وکم چې ګوره یو ورځ به مړ شي په دې خوب کې او د موبایل به د باندې گواه پاتې شي نور هر څه پرې ده نور ته سوچ مکو چې سبا گواہی کوي سبا نه کوي خدا موبایل به د باندې گواہی کوي ځکه چې ته مثال کې د شپې ود شوې جوال دی په ټیم کو موبایل دی په ټیم کو په 2 بجې مزوري ټیم دی او مړ ته په 4 بجې شوې نو موبایل د باندې گواه پاتې شو
چې دا غټه فریضه ته قصدن لیټ کوله او په 2 بجې به دا موبایل وکړنګي او ته باندې دا د غټ دلیل پاتې شو. رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. صحیحینو کې دا حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کې که خلکو ته دا پته وي چې وختي مونږ کې څومره فضیلت دی نو مقابله به کړی دی یو بل سره خپل وخت باندې مونږ کول. او که خلکو ته پته وي چې د ماسوتن په منځ کې او د سحر په منځ کې څومره فضیلت دی نو دوی به ترغلې وي اگر که په خپاړو باندې وي خوراتلې به دغه شند صحیحینو کې دا حدیث دی د ابو هريره رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم وی والذي نفسي بيده وی باغ ذات مې قسم لري چې په لاس کې چې زما ساده زما زړه کې چې زلرګیره جمع کما او بیا د منځ امر کوم او دغه لپاره بانګو شي او بیا یو کس په خپل ځبانه ورمخې تکم او زه په خپل لار شم په هغه کسانو پسې کم چې په کورونو کې منځونه کوي او د کورونو له وسېزم. یو حدیث کې درځي وي چې چرته به کې دا زنانه او ماشومان نه نو به دا کار کړي خیالم دی هغه مهربانه پیغمبر وی زول کورونه سېزم او موږ بیغمه پراته چې بس الحمدلله وی سیدا لکه جمعات کې نه کومه حکور کې کوم خدي په فخر سره سیدا جمعات کې نه کوم حکم زګي کوم کور کې نه غوړې نه خطا کی او بلدا وجې سټي مر پاسم کومه پرېده مې نه خو دغه توغه په کوم چې شاته مخ کې کومه خپل دین می ته جوړ کړي دغه شان رسول سلام به دغه حدیث کې مخ کوي وی والذي نفسي بيده باغه رب می د قسم لري چې په لاس کې زما ساده کچرته په دې مانځ کې اډو کې ملاوي دي اډو کې چې باغې باندې معمولی غوخی او یا پانچي او خپې ملاوي دي خپې سي شي او پانچي سي شي د ګډو بيزو ده راسي شي دي هیڅ نه وی کچرته دوی د پته چې دا به کې ملاوي دي به بولراتله منافقان دي کنه او ته سړی ته وای په دې منځ کې لسره ملاوي جمعات کې به زمونه مومي خو اعلانونه کېږي مؤذن سوی حي على الفلاح راشي د کامیابی طرف ته نه راځي خو رسول سموي اډو کې چې معمولی غونډه کې غوخپي کدا دی وته خو چې په منځ کې دا یو اډو کې ملاويږي راشي به بدور رواني الله دې حال موږ ساتي. عمر بن خطاب رضی الله عنه چې کله خلیفہ شو د خپل کسانو ته دا خبره لیکلیو وی اهم مسله زما په نيز باندې ګوره د مانزه ده ګوره من حفظها وحافظ عليها چا چې دې منځونه حفاظت کو نو د خپل دین حفاظت کو ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع او چا چې مونږ ځای شنو د هر څه ځای شو دا ټول غټه غلطي د منځه مبارک کما موز په ټیم نه کول او د جمی سره نه کول یعنی دوه خبرې په یو کې د نرالی موز په ټیم نه کول د سړو د زنانو دوه لپاره دی او موز د جمی سره نه کول چې لپاره د سړو لپاره دغه ته موږ وایو چې د خزر صفت د ځان نه لری کوي جمعه ترازی سړی دوی په جمعتونو کې ولاړی دوی مغلطي او اهمه په منځ کې غداده چې د بازرونه الله سبحانه تعالی ته هدایت وکي منزل چې رواني نو سم پهلوانی کوي منډي وایي دا څنګه په پښتنو کې د ډېر غټ مرز دی یو پیر زره روانو منزله او شخص یو په خوا تیر شو په جیب لاسه خو د منډي وایي مې که ته غلوت جیب وو خو دې څوک راته نه ښکاري چې دنه مخې ته رواني اچھا ته بیا ما پام می شو د خیال مته وکونو جمعه تر روانو چې ته دیو بچا خواله چې رواني او د وزیر اعظم او د صدر خواله کوي او چې د فوجي او پولیس خواله زی او د مالدار سړي خواله زی په دې طریقه به منډه کی چې به دي ساراماتي او دغه به مخکې خبرې نشي کولای
اول نو ته ځان سیټ کې بهر جامي سیټ کې غاړه سیټ کې او بوس کې لکه څه کوي د نړۍ غټ خلک ته به سړي باندې روح براسي او چې الله خو راځي په دې طریقه راځي رامنډي وي د دې سره سړی سپکوم ښکاري ناس به په دې رکی فلم ته او ډرامې ته او فیسبوک ته او غب شپ ته او غیبت ته او پالتو خبرو ته خو چې کله مؤذن شروع کې قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه به رامنډي بیا به دغه رامنډي وي خصوصا چې امام پر رکوع کې ویني بیا خو سم یو درز ولا ورکی چې دومره ستا شوق ته خو مخکې راغلی وي وختي راوځي د کور نه خپ آرام راځي ذکر رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې سوی اذا اقيمت الصلاه فلا تاتوها وانتم تسعون کله چې منځر پر اقامت شون دي سول مرزي تاسو منډه وهي واتوها وانتم تمشون دي سره دي پارام راځي وعليكم بالسكينه او خپارام په سکینت او په وقار سره راځي فما ادرکتم فصلوا وما فاتكم فاتموا کوم چې ته ملو شو هغه کوي کوم چې نه پاتې شو هغه پورا کوي دا حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې نو دا باز کسان دومره پوری کولای شي یو سړی چې جمعه تر نه نوځي او امام پر رکوع ویني او د قدمونه لګ زرزر والی قدمونه زرزر غسته د جدا مسله د منډه وهل ده جدا مسله خصوصا یو سړی جمعه تر نه او امام ولې چې برکوع ده او لګتې شو معمولی په دې کې سحرج نشته خدای رامنډه وهل پر وډونو لیدلم دي کنیم دي چرته راځم کو دي پښتنو کې دا غټ مرز نو دا ناروا کار دی او د شریعت خلاف کار دی درې مغلطي هغه دا چې د باز کسان منزل راځي د خلین اسخابین خيچي او رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کوي صحیح مسلم کې د حدیث ته جابر ابن عبد الله رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم وی من اكل البصل والثوم چاچی اوګو خوړه او یې پیاز خوړو فلا يقربن مسجدنا زم دي جمعه ترين راشي فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ملائکه تنګيږي دا غسنه چې د آدم د بچی دي تنګي نګوره پیاز اوګه دا حرام دي حلال خو د خلینو دي بنزي نو بیا خو کې کوم کسان ولاړ یا غوبه تنګي یو دا غلطی ده او دا باز کسان بولاړي او دا بو دا وازونه برو باسي او دا رقیبه کې سپک کار دي او صحابین به تفیجه ته جی الله وزسوکم یو خو سړی بیمار دی جدا مسله ده خو دا باز بروټي خوري را بش دا رقیبه چې دا باز دي څنګه هغه لکه مثال کې بعض کسان لکه په غاښ کې شین خطه نه دغه د جواز فکر او بس په منځ کې ولاړ د الله نه لګه حیا فکر او چې کپیل به مخکینه شي او د مدیر او د منیجر سره پرپې پیرش وای خبرو وکړه زما سوې مخ تاسو وای موږ په ډیره تجربه دي کسان سره زو سام نالي بیالت سام نالي او چې رب العالمین به مخ کې ولاړ به د کله رقیه چې کړل دا سپک سړی کار دی او د بی ادب انسان کار ها نو بیا د دې سره دا مسله بی ادب څخه چې کوم سره سیګریټس کی او نسوار لګي او د جیب نه او د ګوتو نه او د خلینې اقصخا بنجي او شونډې تکي توري د سیګریټو راشي ودري چې دې په دې سجده کې کوم ذکر وای په رکوع کې وای ته بس خابین راشي نه چې ملائک دا حلال شي نه تنګي دي نه بل تنګي به د دې سره دا مسلم تعلق ساتي پس ښه کپړو کې جمعه ترتله دم غلطی ده په دې کپړو کې برای شي چې هغه به هابته دوی ککرې به جوړ شوی او د خلوب کې دې سپینې نه خېکړي تاسو رو بخوا کې ودري نو کته سوي چې ورته نه بنزي اس تک صفای کو نو دې کې تکبر دیږي ما بخپله د یو دوه کسانو سره ودرېدم زموږ د پښتانو او د کار نه رالو بوټانی وېس دروازه کې بیا دوانه یو طرف ته ولاړ بل طرف ته نو ما چې الله وزسوکم نه په منځ پوښه ما نه په ذکر اسکار پوښه ما
او چې کوم ښه بینل ته جوړو نه خو سعودي ولاړو سعودي خو د مخ نه کپړه دي چې تا وکړ بیا د منځنه به د سعودي ماته ده مې سوته وای کوز د سوي و ته دوی ته کې تکبر دی زړه دی وی روغ دی چې صفای کې د غزړه صحیح د نور هر څه سیټ ته ما ټول بسنګ را چې بلاکونه بسنګ چې ته دا مضبوط کارونه کولای چې زړه روغ دی خو صفایو کا نظر سره هغه به خراب دي د الله نه یره په کار دي جمعه ته کله راځي صفا ستر راځي الله بقرآن کې سوي يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد الله وی چې په کوم ځای کې سجده لګوي نو خپ ډول ول راځي خپ زینت کې راځي کوله عطر لګاو صفا کپڑے اچو نو دا یو غلطی شو څو غلطی نه شوې ده درې سلورمه غلطی په منځ کې هغه ده تشبیک الاصابع دا ګوتې په یو بل کې نه نويسته دي تشبیک وې دي دی ولز د ګوتې د بل کې نه باسي دا ناروا کار دی چې منزل راځي نه به کې چې منزل ته په انتظار نه به کې او په منزل کې دن نه به نه کې حدیث کې راځي امام ابو داود امام ترمذی راوړي باغی کې د دې چې رسول صلی الله علیه وسلم اذا توضا احدكم فاحسن وضوءه ثم خرج عامدا الى المسجد تاسو کې وسړی ودسو کې او خو ودسو کې او به جمعه روان شي نو دې ګوتې په ګوتو کې نه باسي ده د دینه من راغله د ډېر خلک منځ ته په انتظار نه شي کې تاسو خیال کړئ زموږ د خلک د زنګناني ودرولي او دای د دې سي توکړي د صورت په دماغ کرای کرانه دینه من راغله ولی د دې دراسه په انسان کې سستی راځي او به چې دا کې یو به دا ټکار کې دي او دا چل بکې ده دینه من راغلی ده د منځنه بعد کې سړی دا ګوتې به ګوتو کې هیڅ خبره نه خو چې منزل رواني او منځ ته انتظار کې او په منځ کې نو دا کار باندې کې دا غلطی ده په روایت کې درځي امام حاکم رحمه الله روایت د ابو هريره رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم توضا احدكم في بيته ثم اتى المسجد كان في صلاه حتى يرجع تاسو کې چې سړی او د شو کې او به راشي منزله او انتظار کوي نو دې په منځ کې دی دا انتظار هم دې سکه دی په منځ کې دی فلا يقل هكذا نو دې سې دی نه کوي وشبك بين اصابعه او رسول صلی الله علیه وسلم د ګوتې په ګوتو کې ورکړو دې سې دی نه کوي او دغه شان امام ابو داود امام بیهقی دا روایت راوړی دی عبد الله ابن عمر وی تلك الصلاه المغضوب عليهم په منځ کې چې د ګوتې په ګوتو کې ورکړي نو دې دا کسانو مونږ دی واغ خلق دي چې الله سبحانه وتعالى ته غضب کړي پینځمه غلطي په منځ کې هغه ده چې هودا غټه غلطي ده صف نه برابر اول د دې بازو کسانو چې په کوم ځای کې ودرېدو ځوان زوی دا باز پکې مونږ لیدلې دي ته جمعه تراله اولنې سب ډکته دویم نیم دی دویم ګورې نیم دی دریم شروع شوی دی او دې په دې سلورم سب کې دغه ایسی سره ولاړ دی چې بار نه د نور قومونه راشي زموږ د منظر ماشاءالله تبارک الله دوی ته دا پته نشي چې سب پسنګ جوړه زور کم طرف ته کې زموږ د خلک ستنو ته ګوټونو ته ډډې زیته دې ته ډېر سوچ ملګانی ماتي دغه طرف ته شي نو دې سره کار نشي چې سب برابرۍ یو کنه زما خو به تجربه ده کله کله زه چې اقامت شي به هم د سب برابر کې مخې ته راوړه تخ شماده نه ګوري نو به چې ته یو بل مرګره د شان را مخې ته شي یا د عربیانو کې یو را مخې ته شي او د چې به جمعه ډیری ته لړ شي به پتوي شروع کی به د پتو ماشيني په دې جمعه کې نو د زموږ په دې جمعه کې د چې کلم منزل راځم غالبا په دې اول سب کې مشومانه نشي عربیانو او زموږ دا ګوټ کې نه شي الته نه شي غب شپ لګي
بیا وی یره د عربو د یو کار زمونږ بدی شو. څه کار دی بدی شو؟ وی دا ماشومان په اول سب کې پریدي. نو ته څنګه کې غیرت ولګو ته کې نه اول سب کې د دې راشي ځه. نو چې تا ګوت نیولې دا به مخې ته نه راځي. ته مخې ته راشه ماشوم ته زینه میلاوي. خو چې ته نه راځي نو به ته ماشوم سره شاته کې. استانه خنري چې دې ته زور کوي. نو دا غلطي. یو غلطي د ما سب سره ده چې د اولنی صف اهتمام نه کول. او حدیث کې درځي رسول سموي کې د خلکو ته پته ولګي دي چې په د اولنی صف کې څومره فضیلت ته. نو دوی به کې بیا زین میلوي د مقابله به کوله. په اخر کې به فیصله به پس کوله په قران اندازي باندې. په قران اندازي باندې نو د اولنی صف اهتمام کوي. خیر صفوف الرجال اولها. د سړو غوړه صفونه کم یو دي؟ اولنی دي. وشر صفوف الرجال آخرها. او د سړو د شر صفونه غشاته دي. وخير صفوف النساء آخرها. او د خزو غوړه صفونه غشاته نه دي. وشر صفوف النساء اولها. او د خزو د شر صفونه غد اولنی دي. په دې پوه شوي کنه؟ دا زید سړو دي دا. او د شاته زینه رسول صلی الله علیه وسلم زنانو د پر غوړه سړی به اول طرف ته زور کوي. نو سب سره یو مسله ده. بل مسله د سب سره ده چې دې به ودرېږي نیو به مخې ته بل بلک شاته. او دا بل بددنه دومره لري چې په منځ کې دولېشته زی به خ بیغمه انامونه لاندې بلاسي خو دې د سړ بم دي شړولې په منځ کې ولاړې غلې. او سوره فاتحه به کې ونه وګورې دې سره موږ خرابي مخ بیغمه ولاړې ځان لسترګیم بندي کړي او سری دي شي کړي او سوچونه کې. نو خود به سوچونه کې ته کې چې سوره فاتحه وبګینه سو بګینه. امام وی گاډي چلی. امام څه کوي؟ گاډي چلی باز وی. ویته چې بس کې کینی نو ویته شاته بسیط نه ناس نه کته ور په دوه کې یو غیر رانی سي د امام نه د ډرایور نه او شترنګ ته هوګاډه بو جنګي. بس بیغمه شاته ودرګ خپل سوچونه کوه. ولي زموږ د خلکو منځ کې خشوع نشته. ته کې دغه ځان بیغمه ولاړل انا مو لاندې لاسونه خو دي او سټ دي شي کړي. او دا یو چې دا خو ولاړل بل مخې ته ولاړل بل شاته ولاړل خپل حساب کتاب کې. اخر کې چې بیا راوځي وي نمون زیړي روګد ونه کو. نه دا طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم سوی په حدیث کې ته وکړي. په صحیحینو کې دا حدیث ته انس بن مالک رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم وی سووا صفوفکم. د خپل صفونه برابر کړئ. فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. په روایت کې راځي په صحیح مسلم کې فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. د منځ پوره کول لري چې د صفونه برابر کړي. او صفونه برابرول څه ته وایي؟ خپل خپې سره لګول او اوګه د اوګې سره لګول. یو حدیث کې رسول الله نعمان ابن بشیر نه روایت ته په صحیحینو کې د رسول الله لتسون صفوفکم. لازم د خپل صفونه برابر کړي. او ليخالفن الله بين وجوهکم. یا الله بستاسو په دې زړونو کې اختلافات پیدا کړي. موږ د زړونو یو بل ته څنګه دي حسد او د بغض او د کینونو ډک دي کنه دي. صفونه زمونږ نه دي برابر. زمونږ صفونه نه دي برابر. درشان امام احمد بن حنبل رحمه الله روایت راوړی عبد الله بن عمر رسول الله صلی الله علیه وسلم اقیموا الصفوف. صفونه نیغ کړئ. وحاذوا بين المناكب. اوږې ولګوي. وسدوا الخلل. او چې کوم ځای کې خالی ځای دی هغه ډک کړئ. ولا تذروا فرجات للشيطان. او د شیطان د پاره به زینه مبرېدی. به رسول الله سوی دې وګ کېدی. ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. او چې چا چې صف یو کو برابر کو الله به د ځان سره یو کی. او چا چې صف پرې کو الله به د ځان نه پرې کی. سمامولي خبره الله به د ځان نه پرې کی. په دې بازو باندې مرز لګیدل چې خپل وته نږدې کړو دانګي باخوا بشي. الک سميرته ویلي خدای رسول سم په طریقه باندې عمل کو. که خپل سره ماموري ولګول بس اخو بدان کی مړو یو غدې و بیان جا خیر اغست چې لیکره شي چې کولی په منځ کې ولاړې سړي سره خپل دي چې خپل سره جوخته
نو دا خو د رسول الله سلام طریقه ده، دا خو د صحابه کرامو طریقه ده. نعمان ابن بشیر رضی الله عنه سوی وکله چې به موږ ودرېدو په منځ کې کان احدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه، موږ به یو هر کس به خپل د بل خپې سره لګولې و، د بل د خپې سره او ګبه د بل د وګې سره لګولې و. انس بن مالک رنسوي ګور په هغه وخت کې د انس بن مالک تابعین په وخت وي نن سبا چې چا سره خپل لګي وي دي سي بدنه تختی لکه زنګلي خرچ لري دغه په هغه وخت کې ویلي. انس بن مالک رضی الله عنه خبر کړ د رسول الله خادم چې وي نن سبا چې چا سره خپل لګي وي دي سي په ټوب کې ته زنګلي خرچ نه په دې بازو باندې لا میساس والا بیماری دا سامری باندې نه لګیدلې، سامری باندې کومه بیماری و؟ لا میساس ما سره لاس ملګوي په دې بازو دا بیماری حق په باندې راوړي دی خو وګ باندې لګي او چې بیا بهر ته وځي دا لولي سړی به سپینګری یو بل به اوچتای لګي بروډونو کې، خو په منځ کې بر سره خپنه لګي. داسې دښمنی د رسول سم دی طریقې سره، داسې دښمنی د صحابه کرامو دی طریقې سره. د مولوی صاحب د اهلی مثلا مولا ودرېدو وزیرستانه و، دغه مولا ډیره ناشنا قصه و، وخت یو څو منټه پاتې حکومت ده ما ته چا وی چې دلته وزیرستانه مولا دی او هغه ویلي دي چې دا سړی زه پیژنم دا زما شاګرد دی او د سره سړي تاسو د رسول الله زی راځي او دي څه خو دې شي ویلو ما خو د سره د پاکستانی عالم سره دغه سبقونه نه دی ویلې جامعي دا چې کوم دیو سیوا د قران نه چې قران ما ده د استاد سره کړی چې پاکستاني و خدای مې د کوم ځای استاد پیدا شو بس به واده لورل میوزیکي پروګرام او ګورم دغه مولوی سي په کې مناست زه به خو راولم ډیر شي کسان ناز موفتري کسان په مخ کې زګي د ټولو خلکو ته وي مولوی سي څنګه خیر الحمدلله خیریت ته ما یو تاسو کوی ست تاسو ما ته ویلي د زما شاګرد دی ما د کوم ځای سبقونه ویلي چې غلوي پتا فخر کو زوی وېما خلکو ته د زما شاګرد دی نو چې خلک وایي چې شاګرد دې مو تکړه چې استاد به څنګه وي خمه دې سو ته کومه خلکو راته وی چې تبل شن ویل نه 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 دې سم ویلي بیا قدرتي خبره جمی منځ کې را سره یو ځای شو جمی منځ کې چې کړه د ما سره ودرې دیو مو سره خپل لګول یو مولوی سره خپل خواک بیا مو سره خپل یو بیا خپل خواک بیا په اخر کې والله العظیم چې د دوخ په دومره جوخت کړي چې په دې منځ کې به دي شي کېدو او مې یلا خیر چې د بلا کې به ما راولې د بسو کوچته داسې داسې کېدو خدا خپې نه لګولې او چې څنګه سلام وګرځید نو مخې ته هغه اټوکې اکثر په وګو باندې چي کنه اټوکې مخې ته چول هغه ټوکې روچت کو دشي منډه کړه کنه چې به مالي دلې نه دا غدي کې لا میساس بیماری پیدا کوم بیماری ده لا میساس چې په ملګو ما سره او دا له مولا دي چې مولای سیب دا حالي نبي اخرنی خبره ساتي چې باز زرونه دا غلطي کوي چې د خپې ډېری کولاوي او باز زرونه دا غلطي کوي چې د خپې سمې راغونډي او دوانه به غلطه دي ولې خپې چې ډېری کولاو کې نو بیا د سر د دې مرګري وګنه لګي او چې خپې ډېری راټولي کې نو بیا بر سره وګلګي خو خپه نه لګي نو په منځني حال به ودرېږي سمره چې ستاسو پته لري چې په دې کې اوس پارام ولاړم دا بس خلک وي د خپل منځ کې به یو لې شی یو لاس تازه به پرې دي داسې پالتو خبرې سلور ګوتې او څه کوی شپږ ګوتې نه دانشتي چې څنګه ستاسو بدن دې ته پته لري چې اوس پارام یم او د ملګری خپل زما د خپې سره لګي او ګې زما د وګې سره لګي دا صحیح ده 15 غلطیاں بیان شوې د منځبه باره کې او ان شاء الله باقی چې کومې غلطیاں دي هغه په نورو درسونو کې بیانو ان شاء الله دا سلسله وار درسونه الله سبحانه وتعالى دې مونږ په کې په قران او حديث باندې الله دې موږ توفیق راکړي چې په دې طریقه باندې مونږ ود سکو لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خولله هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.